الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب العالمین په انسان باندې په خپل کور کې دننه د اوسېدو ذمہ داري مقرر کړې دي چې سړی به په خپل کور کې څنګه ژوند تېروي او ښځه به څنګه ژوند تېروي. عربی کې ورته حسن معاشرت وایي او پښتو کې ورته په کور کې دننه ښکلی ژوند تېرول وایي. نو موږ به په کور کې دننه ښایسته ښکلی ژوند څنګه تېرو او حسن معاشرت چې ورته وایي د ښځې خاوند د بچو او د مور او د پلار په منځ کې خوشګواره زندگی او ښایسته او ښکلې زندگی او ښکلی ژوند دا به په کومه طریقه تېرو د هغې متعلق درته بیان روح ښکلی ژوند په کور کې تېرول هغې دپاره دا ضروري ده چې موږ د شریعت مطابق زندگی تیره کو. شریعت یو جامع دین ته وایي. شریعت یوازې دې ته نه وایي چې سړی دې صرف لمونځ کوي یا روژه دې نیسي یا زکات دې ورکوي او یا حج او عمرې دې کوي. شریعت یو مکمل نظام ته وایي. هغه مکمل نظام دا دی چې سړی به عبادات کوي، منځ، روژه، حج، زکات، عبادات قولیه لکه ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ، او سړی به عقیده ښکلې ساتي د سنتو مطابق، او په خپل کور کې دننه چې کوم د ده ماحول دی ماحول به هم د شریعت مطابق جوړوي. بس ته ګوره بیا به ژوند ښایسته او مزېداري. دا عقیدې تعلق خو د آخرت سره دی که د سړي عقیده د شریعت برابر و خو دی مسلمان، او که عقیده د شریعت مخالف نو دی کافر. او د انسان د عباداتو تعلق د آخرت د ثواب سره دی. که عبادات برابر کړي خو جنت ته به ځي، او که عبادات برابر نو کړي او مسلمانونو بیا به هم جنت ته ځي، خو یاره الله به وله په قبر کې او په آخرت کې عذابونه ورکوي. او د دنیا د خپل ژوند تعلق د بندگانو سره دی چې سړی بندگانو سره او په خپل کور کې دننه ښایسته ژوند تېر کړي. ښځه د خاوند خیال وساتي، خاوند د ښځې خیال وساتي، او بچي د مور او پلار خیال وساتي، او مور او پلار د بچو خیال وساتي، او ګاونډي د ګاونډي خیال وساتي. دې ته حسن معاشرت وایي. ښکلی ژوند به د دې یو بل سره تېرېږي، نه به جنګي، نه به جګړې، نه به ډاکۍ، او نه به یو بل سره اختلافات. رونو په دې کې بنیادي او اهم کردار د سړي دی.
او دا ذمہ داری پا اللہ پا سڑی ورا چولے دا قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے مسلمانان زانونا او اہل ویال و بچی دا اورنا بچ کے گورا پتاو لگی دا چی دا ذمہ داری پا سڑی دا پا خزن پا خزم سے ذمہ داری اشتا و دا بنیادی و غٹا ذمہ داری دا پا سڑی ورا چولے کے سڑی با خزل دا سے تربیت ورکی معشومی دا گورا معشوم جنے دا دی بر اخبر معشومی لور دا سے تربیت ورکی چی دا شریعت مطابق جن تیر کی دا لپٹا پا سر کی دا برقا پا سر کی او دا حیا جن تیر کی او دا شریعت او دینو پیجنی او دا خزا دا خپل خاون او دا خپل گاوندی او دا خپل لیورونو او دا خپل اندروریانو او دا بچو حقوق او پیجنی کی دا غی مطابق زندگی تیر کی او کسڑے دا خپل معشومی لور اغا سے تربیتو نکی کم چه پکار دے نو دا معشوم چه سبا لویا شوا او دا دی تربیت اونشی دا با بیدین لویا شی دینداری با پکی نی چه بیدین لویا شوا نو دا بیدینین پس دی دا شریعت حق نلی پی جندلے نو کدا وعده شوا نو نبا دا سخر خیال ساتی و نبا دا خواخ خیال ساتی او چې دا وعده شوا شریعت خوده پی جندل نده دا چې وعده شوا او سبه بچیو شو دا بچو بم دا خیال نساتی چې بچو لکم تم تربیت والکور پکار دی گاونډیانو سرم جګړه کور تا خزه انګور راوستا خدا انګور پدې پکور کی دشمن راوسته ده شریعت نه ده خبر ډیره زمانہ شو موږ نه خلق په دې مسائل او بعض وخت پوښتنه کوي د شریعت سلیم کې یو خزم کې یو زنانه نه نیکه زنانه ماته ډیره زمانہ شو ده په خبر د طرف په ټلیفون چې تر مسلو تاسو کی زور ته جواب ورکم نو باندې په ټلیفون تاسو کوماته ویره مولانا سے بھی وظیفه راته وخا مې څه وظیفه وی خواخر سره ډیر زیات جګړه کې د خواخنه په ور کې ولاړ مې خپل کور دې څنګه دی وی نور ډیر زیات خوشاله خاون مې خمالدار دی موټر راته ودرولې بنگلې را لاغشته آئی که اوسیگو او دا خاون می خود زبردست کاروبار دی او خرا سره ام خوشاله دی او زمو سره خوشاله چې سمې زړه غواړي دا خاون مال راوړي او چې کله مور پلار کرزم نو ما خپ محبت او پمین رسی او چې سوچ پیم تیروم دا خاون نه ما ته دومره تکلیف نشته کور دا خاون د طرف نه مال جنت ته جنت خو دا خواخنه په مصیبت کې اختم او بس ار وخت را سره جګړه کوي او بس زمان مو سره جګړه دا غیم جګړه ما ته څه وظیفه وکړه و سره لراله غزان می قابو کو ما وته یو تاسو ته نه مې خپکیږه ما دا خبره وره مې ته ستا تجدي زویله چا غوښته وی دی الک لچ چا سره دی واده شوی وی دا خو اخره لکه مې دا خو اخره له دی غوښته وی یو بیا دا واده نیټه هم دی خواخه کې خود او بیا په عزت او په خوشاله مہر هم دې سخر خواخه په خوشاله دې کور ترا واستم نو مینن چې تا ته دا موټر ولار دی او بنگله د تمیلاو او ته چې دا خاون ما سره خشته او خوشاله جون تیری او چې زه سغوالم راکې میدا د چا برکت شو دې خواخه شو کنه شو نو دې برکت چې دې بنگله راوسته دیکھ استا پدے خاون خو سره د تعلق نو وینا خاون خو چې تمخ کې نه ویلې نه نیم لیدل اس تعلقات نو مې دا خو د سره د خواخې دومره خېګل او کړه چې ته دې مالدار زوی له جنکه لګې وسه دې مالدار زوی باندې تپ پردو شو پته دا پردو شو او ته دې خپل کور لرا او نن چې ته بنگله کې اوسېږي د خواخې د برکت نه اوسېږي او که موټر درته ولار دې د خواخې د برکت نه دا دی خواخی روڑل سوی نن تا پا قابو کی غشتے دے او ستا خیال ساتی او میں ممکن دا چے زوی با دی مور سرت برابر نی جون برابر نی او کنو یم پا ما خپا کیے گی ام پتا خپا کیے گی تر آگا پا مور نا خپا کیے گی علم زان ترالو لے دے
میں خدای بدن دا قیامت پرست تپوس کی ته پیرا تعویذونه کې وظیفه غواړي خدای بدن تپوس کوي کومه خزه چې ترا واستې دی او غریب کور نو مالدار کور تا او دا غي زوی ټول ټاته وقف کو او دا غي بنگلو ارث تا پسې مہر کې ولیکل او تعالی عزت درکو نو نن دې زوی مواله او تم تعویذونه کې چې خزه زما خواخه زما خپل راځي او زما جارو کوي مې دا خدای نه ویریږي دا لوی خدای نه وې سوکم ما دې خواخه د سارم چاپی کوه ما خامم چاپی کوه دعاګانې ته اخلا د اسخر ته کاسه ډکه یک در مستو ده پيو اسخر نه دعا ولر دې خواخه نه دنیا کې به ټیک ته دا خاون او ګټه بچي به او ګټه لیکن قبر کې با بیا د خدای ګټه دیني الله به سر ګوري پته برته ولګي بیا د احسان بدل په ناشکرۍ مکه او د احسان بدل په احسان باندې ورواړو دا سرسونه خوکل او ته په خپل اقرار کې چې ما خاون خدا دغه خزه زویلې مستاز خزه خاون خزه مو پلار سره روان او خپل کتاب ته دراوالو ټلیفون بند یو سلور پینځر ورځې پسې راته ټلیفون وکړ ما دې مولانا صاحب خدای سره خوکا جون می جوړ شو کور می خشته شو بس اسم نشته څنګه اخسر خواته وې ساره مراته لپاره دواګانې کې یو ما خام را دواګانې کې جنگ جګړه ختم ګوره شریعت اصل شی دی که یو ښځې دا سوچ وکړو او دا فکر یې وکړو چې دا کم خاون زما دی او دا مالدار دی د ښو اخلاقو خاون او زما خیال ساتي نو په دې خاون کې د چا کردار دی د مور او د پلار چې تاله داسې بچی درکړه چې هغه ستا خیال ساتي او ستا د بچو خیال ساتي نو ته د دغې سړي د مور او پلار خیال ولې ساتي خو سړی هم بې خوند دی داسې موقع کې سړی به د ښځې حقوق خیال ساتي او د مور او پلار د دواړو د حقوقو خیال به هم ساتي ژوند به خشته او مزېدار به تېرېږي ممکن دا شی نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کم سنت خولی او کم طریقې خولی او کم مونږ ته د شریعت اصول خودلی دي که مونږ د هغې لاندې ژوند تېر کا نو کور کې به نه جګړې نه به اختلافي هلته سړي ته وایي د ښځې در باندې حق دی خوا ورته وایي ګورې د مور او پلار هم در باندې حق هلته ښځې ته وایي چې ته د خپل مور او پلار د کور نه ووتې ټیک د مور او پلار سره ملاقات به هم کې زیبم او د هغې خیال به هم ساتې دلته چې د خاوند چې کوم مور دا ستا خواښې ده او د خاوند پلار ستا سخر دی دا د اوس مور او پلار چې د دې به هم خیال ساتي که د شریعت په دایره کې دننه یو انسان داسې ژوند تېر کړي قسم دې کې اسم شته مونږ ټول د شریعت نه خلاف روان یو الله او رسول چې مونږ له کوم اصول غوره کړي دي د بنده به څه اصول او څه به قاعدې وي د بنده علم خو د خدای د علم برابر نه دی چې الله د انسان د ژوند د تېرولو کومې قاعدې ښودلې دي او الله د انسان د ژوند د تېرولو مونږ ته کوم اصول ښودلې دي نو هغې کې به زمونږ خیر یې کړي الله خو مونږ سره ظلم نه کوي الله خو په دې معاشره کې امن غواړي الله خو په دې معاشره کې سکون غواړي الله په دې معاشره کې د مسلمان سره جنګ نه غواړي په دې خفه کېږي الله په دې معاشره کې د مسلمان د لاسه بېعزتي نه غواړي په دې الله خفه کېږي نو چې الله دا غواړي چې ستاسو ژوند د خوشحاله تېر شي د خندا دې تېر شي او د عزت دې یو بل سره تېر شي او د امن او د سکون دې تېر شي نو دا به هله تېرېږي چې د الله د قوانینو او د قواعدو مطابق موږ خپله زندګي تېره کړو اسبب نه مور نو لور باندې او په زوی به محنت کوي چې دا دیندار لوی شي او دا جیره سبا واده شوه او دا تا پوی کړي چې د سر کم حق دی او د خواصې کم حق دی او د ګاونډي کم حق دی او بیا د اندرور څه حقوق دی او د بچو کم حقوق دی قسم دی کې سمیت څه ژوند به ډېر ښایسته او مزېدار او د اطمینان تېرېږي یو مثال به یې درله درکړم یو مور د مور او خاوند دی او دواړه دینداره دي یو خدای ول یو ماشوم بچی ورک چې بچی یو شو ماشوم نو دا مور د دې بچی دا مور دا ښځه د خاوند ته وایي وی سړیه دا بچی خو مونږ د الله نه په ډېرو دعاګانو غوښتی دی اوس دا بچی به ما ته پرېږدی د دې بچی تربیت به زه کوم ټوله دینداره مور داسې خاوند ورته وایي ښځې ګورې هسې نه ګډوډ به شي ده نه ډېر دعاګانو باندې غوښتی دی ګډوډ به شي در نه او دې پرېږده ما ته چې د مدرسه کې سکول کې داخلو
امور یې ورته وایي چې ته پرېږده و مدرسه سکول کې به هم داخل کو خو بس دا بچې ته ما ته وسپاره د جامو د ډوډۍ بندوبست ده کوه او اخلاقي تربیت یې ما ته پرېږده ډېره ښه ده مور دینداره و دې بچي ته به یې نصیحت کوه د دې مور یې دا خیال و چې انسان له لومبې سوچ خو د عقیدې په کار دی چې د په الله مضبوط یقین او کلک عقیده راشي نو دا مور به لګیا وه او دې بچي ته به یې دا نصیحت کوه چې بچې زمونږ یو ذات دی الله زمونږ پروردگار او زمونږ رب دی او زمونږ د خیر او د شر مالک دی لومبې به ورته دا ذهن ته ورچي دا ماشوم پې پیدا شي او دا لومبې بانګ ورته وی نو دې خو بانګ نه وایي او که اوري نو دې خو ماشوم دی اوري به قوت سماعت شته خو دې خو په دې نه پوهېږي لیکن دا روحانی طور تا د دې روح ته د الله د وحدانیت او توحید یو غذا وردن نه کړه چې دا ماشوم دنیا ته راغی چې لومبې د ده په دې غوږونو کې دننه اګر چې دې وخت کې نه پوهېږي اوري خو پوهېږي نه خو د دې روح ته او د دې دننه وجود ته او په دې وینه کې الله اکبر او لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او د کامیابی او د منځ د دعوت شي وردن نشي نو مور وسره دا خواري شروع کړه بچي زمون الله دی زمون د خیر او د شر مالک دی او دا چې دنیا کې سړي دا مونږ له خدای راکړي بچي دا جون مونږ له خدای راکړي دی مرګ د خدای په لاس کې دی رزق او ډوډۍ مونږ له خدای راکړي عزت او ذلت مونږ له د خدای په لاس کې دی او روغ صحت او مرض د خدای په لاس کې دی دا ورته خی ما بشک دی دنیا خو د اسباب وزیدي خو بنیاد د دې ټولو سيزونو خو الله دی کنه کته غنم ما کړلې دي زمیدار یو ما زرغون کړی دي نو دې غنم ول چې کوم په پزمکه کې پیدا دي په چینو کې په نهرونو کې دا خو تا نه دي پیدا کړی چا پیدا کړی دي الله او دې غنم ول چې کوم هوا پکار د اکسیجن مثلا او کوم رڼا ول پکار دا خو تا نه پیدا کړی دا خو خدای پیدا کړی او زمکه کې د غنم د زرغونتیا چې کوم طاقت ته بیا تا نه کړی هغه الله پیدا کړی دی او بیا ستا په لاسونو کې د غنم د وشتو طاقت او هغه بیا د الله طاقت وغیرہ دا خو تا نه دي کړی دا لاسونه در تشل کې خدا کار نشي کول زمون دي اسباب پس شاته د الله یو لوی طاقت روان دي دنیا خو ظاهر کې د اسباب او زیر خو اسباب پس شاته او قوت او طاقت ست په غیب ایمان ساتي نو دا مور دې بچی ته لګیا د خپل عقیده سمای مور به سره دون خواري کولا چې ډوډۍ به ولا په کوټه کې دن نه کې خو د بستر کې او یا پالماره کې او به معتدن نه کې خو د جوس موس وغیرہ او دې بچی ته به بچي ورمانه به بنه غواړي ډوډۍ به مان نه غواړي دا به الله درکې ډوډۍ د خدای په لاس کې د خدای به درکې جامع او به خدای درکې بونه خدای کوم دې بچي مون وتخکار خو مونږ نه نو غواړي ما شوم لا خو چې د کولاله خطه د کوزه جوړو کته مانګي جوړي چې کله با دا بچي اوګه شو نو دا الله تعالی سپورت کو یا الله د اوګه مال ډوډۍ راکې نو مور بوته بچي ورشه څنګه خدای چې مونږ نه نو پټې نو سيزونه بم درته پټېک دي دا بچي به کوټه ته نه نوت الماره ګټونه به ولټول اخو بوته مور ډوډۍ خو دیوا نو دا به ډوډۍ راوچته کړه چې کله بتګي شو یا الله مال او برکه نو مور ولا عقیده جوړي نو دې به کوټه ته را ماشوم نه نوت مور بوته چې ته ګټ کې جام کې او به خاو دی یا په جګ ګلاس کې نو دې بورغه و به راوغشته او به اسکله مور ما ته خدای پاک دې کړکې ګټ کې او به خاو دی هم اسکله بس بچي دقه چې الله نه غواړه نو بس خدای ولا تدن نه نو ز ګټونه لټاوه خدای پټه ښکاری نشي زونه بم درته پټې دي تر دې حد پورې چې کله به جامع خیره نشي مور بوله پټي وینځلې نو کوټه کې به ورته وېزان دکړي یا نه به جامع دبو دقه چل کو دا الله نه به سوال کو او کوټه ماشوم دلا خو نه پويږي چې دا ارسه خدای راکې خو ظاهر کې خو الله مار ترکاری نه پخای خو مور ولا یو یقین جوړي یو عقیده ولا جوړي ماشوم خو لا پويږي نه هر څه چې بد د کلم ضرورت راغی الله نه به سوال کو او مور ورته پټ فورن کې خودلو او دا دومره مهنت مور د بچی سره رښتیا وای دې زمانہ کې مین د بچو سره دا مهنت کوي نه د دنیا کار کې کوي پکېږي دنیا کې کوي هغه پینټ او شارټ او ته خمزیدار اسری کړي پراتی او ټپن کې ورته د سکول ترکاری خمزیدار خشته پرتی او سپلای ورته مور د مخ کې نه پالش کړي نه چې بچي ته پالش کا او بوټانه ورته مخ کې رې خو دي او ساری وقتی اتوار نه بغیر سار وقتی پاسای اتوار پر اس کې پلار پاسای چې بچي پاسه مانځلا پرې کې د چوټه روز مور
پرېږده چوټېره لږ دمه شي ستړی بیمار بشي دا شپږ ورځې دی ناجوړه ده چې وختي دې پاساو شپږ ورځې کې دی 3 بجې او 4 بجې د سکول نه په پرایویټ بس کې راځي او په دا ګرمۍ کې را روان دی او سار وختي دی بیمار نه شو نن د اتوار پر ورځ مانځله پاسې بیمارېږي بچو سره مونږ محنت کوو دنیا دپاره دین لنا بچو باندې مونږ زړه خوږو خو دنیا دپاره الله دپاره نه بچو ته مونږ خایو غټه بسته ورته شاته ورواچو ړومبې ورته په غوږ کې دا صدا وردن نه کړو چې بچې ګورې تربور ته دې ګوره که نه سنګلینډ کوزر کې ګرځي هغه تربور ته دې ګوره که نه څومره اعلی ګاډۍ کې ګرځي ګورې خر چې د خره کمي که نه نو غوږ یې د پرې کولو دی او تکړه شه بچې چا بچې داسې تعلیم وکړي او داسې ځای ته ځان ورسې چې هغه تربور د یو ګاډي کې چې 5 کې ګرځي چې هغه یو بنگله ده چې ستا 10 بنگلې وي تا لومبې په دغه وخت کې ورته مونږ دا ناره ور واچو هغه له سوچ مونږ دا پیدا کړو مونږ ټول خپلو بچو له دا سوچ پیدا کړی دی چې پیسه په څه طریقه وګټه او بنگله به په څه طریقه جوړه او چې څومره پیسه ده په هره طریقه چې خو مال پیدا کړي بس په دې ما بچې نه دی پوه کړی د دنیا تعلیم منع نه دی بالکل یې کاوه د دنیا تجارت منع نه دی څومره چې کوې کاوه د دنیا رزق قتل تا ته په دې نوٹ تپاس هم درته لیکلي دي چې حلال رزق طلب کول دا ثواب دی دا د جنت ذریعه ده او نبی علیہ السلام هم فرمایي چې حلال رزق یو سړی طلب کوي دا فریضه بعد الفریضه دا پتا فرض دی بچو له روزي ګټل حلال نفقه ګټل ښځې له ډوډۍ ګټل چې تجارت نه کې دکانداري نه کې نوکري نه کې څه بخوري مونږ به څنګه وکړو حج او زکات روژه به څونه سي د دنیا دا څیزونه منع نه دي د مارونو ګورې بنیاد دا دی چې دا 2 نمبر کې دي 1 نمبر کې الله دی دا په 2 نمبر کې دي په لومبي نمبر کې خیرت دی دا په 2 نمبر کې دي دا خو لږ ژوند لیکنه څومره خلک زموږ ستا د لاسه موږ په کټونو کې مقبرو ته یوړل څومره خلک د دې ځمکو د جایداد مالکان تاسو لیدل نن د قبرونو لاندې پراته دي اصل ژوند خو که ته مسلمان یې منې به هغه ژوند دی دا خو عرضي ژوند دی نو بچو ته خایا سکول ټیم لېږه کالج تم لېږه ټیوشن هم ورته نیسه او هغه لپاره هغه چې څه دي یونیفارم وغیره چې څه دي خوښې ورسره یې کوه خو دا ورته په غوږ کې اچوه چې بچې ګورې شریعت مطابق به ژوند تېرې بچې ګورې یو الله شته چې موږ سره به حساب کتاب کوي بچې ګورې د استاد قدر به کوې په لاره بچې ګورې پردو جنکو ته به نه ګورې بچې ګورې بینچ باندې به یو جینۍ سره په سبق په سکول کې یو ځای به شریک نه وی بچې ګورې دا مور سره لږ خایه که نه دا مور ته خایه چې د مور او پلار هم څه قدر دی د هغې به هم خیال ساتې د الله وحدانیت د الله ربوبیت دی بچي ته په ذهن کې ور واچوه ورسره که نه نامونږه پرېښې دی مور دغه ده بچي له ژوند جوړی اوس ګوره بچي له خدای څوک جوړی مور به سره دا خواري کوله یو ځل سکول کې مدرسه کې داخل کا بچې مدرسې ته ځه چا سره به استاد نه سبق اورې نیغ به دلته راځي هلته به نه ډوډۍ نو اوبه دلته به تعالی خدای څه درکوي ګوره به ماشوم ما درته مخکې وي چې څنګه ته جوړی هغسې جوړېږي مور یو ځل چې د رشته دارانو کره تللی چې هلته لاړه ټیم پې واوړېد اوهو زما بچې خو نن مدرسې ته تللی دي خو به غرمه راغلي ما نه خو لیجر شوي دي ما خو ورته نه اوبه یې ښودې دي نه ورته ما ډوډۍ ښودې ده چې راغلي هغه به د خپل ماشوم لاسونه څومره الله ته نیولي څومره به یې خدای ته جلا کړي چې خدای ډوډۍ راکړه ما خو نن نه دی اخی خدای اوبه راکړه څومره به یې ګوټونه لټولي کور کې منډې تړې به والي الله دا سوچو الله دا خو زما راز نن به فاش شي بچې خو به وایي چې بیبي دا خو تا را تارسې ښودل او خدای به دې یادو نن چې ته نیش رشته دارو کره تلې نن خو خدای پاک ما ته اسم کې نه ښودل اوی مور دروغ دې راته وې دوکه دې را سره کوله هر څه به ته یې ښودل او ما ته به دې خدای یادو خدای زما دا د شپږ 7 کاله 8 کالو خواري خو ډک ته پرېوته یا الله لږ مدد را سره نور هم وکړي چې زه ورځم چې د ما دا بچې لاني راغلي او زه د پټه ډوډۍ کېدم او زه ورته صوبه مو به کېد پړو دې را کاږي را پسغل را په منډه چې راله بچې راغلي کور کې ناست دی خدای څه به شوي بچې فوراً مور ته وایي مورې چېرته تللی وې بچې زه خو افلانکو رشته دارو کره تللی وم څه وخت رالې زویه بچې څه وخت مورې زه خو رالم مورې خبر نه څه چل دی زویه نن خو ماله زما رب ډېره ناشنا ډوډۍ را کړې ده څه شي دله درکړه ته نه وې رالم ما خدای ته لاسونه پورته کړل چې الله نن خو زما مور هم نشته دی
خدای مالا ډوډۍ راکوږم مدرسې نه رالم او تګې چې بیبي کور ته کوټې ته ننوتم مې وکتل ناشنا ډوډۍ پرته داسې ډوډۍ ما چېته نه ولیدې بیبي تاله مې پرېښېده میوې دي ورسره جوسونه دي ورسره خوشبویي دي دي روا مې غېسته او مې خوړه بیبي کوټه کې د دنیا پرته ده ما له خو نن زما خدای ډېر ښکلی رزق راکه بس مور پوه شوه الله ته وجل الله سي اوچت که الله بس زما خواري تا په ځای کړه الله زما د بچي کنیکشن ولګېد د رب العالمین سره الله داسې کولی شي حضرت بی بی مریم قرآن شریف کې الله فرمایي چې زکریا علیه السلام کله د بی بی مریم تربیت کو نو الته ځان له کوټه وه په هغې کې بنده کړې وه او هغې پسې به جرنده واله چې دې به بارته قرآن شریف کې الله وایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا کلما لفظ په شریعت کې چې کله به هم زکریا علیه السلام ننوته یو ځل نه ګورې چې یو ځل دا واقع ده کله به ننوتی ده او دروازه به یې کولاو که نو بی بی مریم ماشومې ته به رزق پروت و او علما لیکي احادیثو کې راځي د اوړې میوه په جمې کې او د جمې په اوړې کې لکه اوس چې را کومه میوه د اوړې او جمې پته نه لګي هر وخت درته میلاویږي دقسې به ورته روزي پرته وه کلما دخله چې کله به دې ورننوت یو ځل نه ده دا خبره کله به ننوت نو ډوډۍ پرته ده نو اتې تپوس کوي چې لومبي ځل ورغې مریم انا لکې هذا دا د کومې ده دا روزي چې تا ته مخکې پرته ده ما خو دروازه جرنده کړې او چابي خو ما سره ده څوک دلته راغلی دي اما شغل ورته څه وایي قالت هو من عند الله ډوډۍ د چا د طرف نه ده وایه چا د طرف نه بیا وایه چا د طرف نه هو من عند الله الله د طرف نه او ماشومې ایمان ته اوس ګوره که نه زمونږ ایمان ته ګوره د هغې ماشوم ایمان ته م ګوره ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب حضرت زکریا پیغمبر ته وایي پیغمبر ته وایي مریم پیغمبر نه ده پیغمبر دی حضرت زکریا علیه السلام ته څه وایي چې الله غواړي چاله غواړي بې حسابه روزي ورکوي دغه شک و شبهه نشته مریم پیغمبر نه ده روزي ورکوي دغه ماشوم ته مور وی اوه باس الله وشوه زما مسله حل شوه زما د بچی تا کنیکشن ځان سره ولګو بس ډایرکټ شو بچی الله یو بل سره نیغ په نیغه شو اوس د میانځ ته زه ووتم هغه ماشوم له چې مور تربیت وکړه دغه پوټیني نه خدای څوک جوړ کړل خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه دغه ماشوم نه خدای جوړ کړ چې زه درته نشم ویلی لوی عالم او تصوف لوی امام چې د هغه په زندګۍ کې په زرګاو هندوان او سیکان خدای پاک مسلمانان کړي دا د مور تربیت شه مور دینداره ده خو ماشوم خو لومبې د مور په غېږ کې لویږي مور دینداره ده دا بچې به د لومبې مدرسه د مور غېږه ده مدرسه کې چې ماشوم ته ښه تربیت د موږ په سکولونو کالجونو کې د یو سیس کمې دي زه عموما چې ته څوک مې د سکول کالج یونیورسټۍ ته بوځي بیان لا دا ورته ویم تعلیم شته خو تربیت نشته بوډونو باندې ډېر لیکلی شوي تعلیم او تربیت خو تعلیم شته تربیت موږ د بچو نه کوو سکول کې علم ورکوي پاکستان کې علم ډېر زیات شو نن سبا اسباب او ذرایم ډېر دي کمپیوټر او نیټ وغیره پیسې کتابونه او بکس دونه دي چې د حد نه وته تعلیم شته تربیت نشته او تربیت کم یو دی یورپی تربیت نه هغه تربیت خو چې د خو د یورپ تهذیب ته ګورم قسم په خدای کرکه ترې راځي یورپ ته د تهذیب ته ګورم لاړې د توکلو دي په هغې خلکو جنکۍ بربنډې ګرځي جنۍ به د سړي د خاوند په مخ کې به ښځه پر دې هلک سره ځي دا مې بوای فرینډ دی هلک دوست مې دی مور به د سړي په مخ کې پر دې سړي سره ځي لور به د پلار په مخ کې پر دې سړي سره ځي خور به د رور په مخ کې پر دې سړي سره ځي ولې ځي ستا مخ کې به ځي دروازه به ورته ووالي شي موټر به ورته بار ودرېږي جنۍ به نیغه ورځي په ټلیفون به رابطوي څه چرته دی زما فرینډ راغلی دوست راغلی هلک به وایي زما هغه ګرل فرینډ راغلی ده هغه دوسته مې راغلی ده شپې به هم بار کوي په هوټلونو کې دا تهذیب والله دا تهذیب خو چې سړی پې لاړې نه چې سړی پې د خنزیر غول ور واچوي دا څه تهذیب دی ښځه خو هغه ده چې ستا ښځه ده بل چا نه ده خور ستا هغه ده چې د خپل خاوند ښځه ده بل چا نه ده مور ستا هغه ده چې ستا د پاسه بورقلو په ټپې پرته ده په کور کې د حیا محفوظه ده الحمدلله ټول یورپ کې وګرځه که چېر برطانیه ده او که امریکا ده او که اسټرالیا ده او که دا نور ممالک دي
ټول کې وګرځا تا ته به د واده په وخت کې پاکه جنې یو په سلو کې 1% میلاو نشي. او الحمد کړی دا په لور دعوه کړی په امریکا کې مخبل رساله کې کتلې دي او جج سره دعوه کړی دا چې دا زما لور ده او ما سره یو ځای اوسېږي یو فلیټ زمانه لاندې ده ما سره ملاقات نه کوي. جج نه راغوښته دا مور پتا دعوه کې دا ټیک تا ویو بالکل ټیک تا دې سره ولې ملاقات نه کوي ستا مور نه یادېږي دې نه هغه 50 منټ له مال وخت راکې اجنه شوی وې دې چې خپل ډیوټي نه راشم ما سره وخت بیا نشته ولې وخت نشته وې ما سپیر هغه سره لوبې کوم سپیس او مور یې وی چې سپیس سره لوبې کوي جج ورته وی دا مور د خوخه ده که سپی وې سپی مې دې نه زیاته خوخه ده. امریکای جج فیصله وکړه چې قانون نه راغی تاسو کوه په دې نت پته لګي وی ګوره لغونده امریکای جج فیصله وکړه چې یو لور د مور سره ملاقات نه کوي میا سره نه کوي اس حق نه لري چې دا سره ملاقات پدوره دا جون دی دا زندگی ده جون خو موږ چې خدای را کړی د شریعت مطابق والله پکې سکون او اطمینان هم دي موږ ورته به څه شا کړل دي ته جون وای نو لور له تربیت ورکا خو تربیت ولا ورکا چې دا سبب په کور کې دنه نه ده ترسو واده نه ده سمجھتا مالک ابن دینار رحمت الله علیه کور خرڅاو داغه گوند کې اوسړي کور خرڅاو یو سړی ولا راغی دا کور خرڅه وی په سو خرڅه وی په 2000 درهم په 2000 درهم او ته دا عجیب خبره کور دې ضرور دی او د ضرور په دې خرڅه په 2000 سړی وته سوی وی دا ټیک ته چې کور د ضرور دی بالکل د ضرور نه زیات نه لري ولی په 2000 خرڅه وی په زر درته د مالک ابن دینار گوند لر کوم زر کور دی د زر د مالک ابن دینار گوند دی وی مالک خو کور نی اخو بار په مدرسو کې ګرځي اخو خانقاه کې لګیا دی منډه ترړې وای وی د کور دنه د خزو ماحول په زر خرڅو ما ته چې داغي د سنانو نه کم خوشحالي او سکون ملاو دی پته نشته بل دا ملاويږي کنه ملاويږي په زر در باندې کور خرڅوم په زر د مالک ابن دینار د خزو گوند در باندې خرڅوم دا خو قیمتي شی دی موږ دا سپریخي دا به شریعت سره به برابره شریعت سره به خپل ماحول سیټ کې خزتا ماشومان او بچو باندې با دا مهنت کې چې د شریعت مطابق زندگی تیري اوس دا په کومه طریقه د شریعت مطابق ټول دنانو سره بس کو شریعت به تسخه پس به تخه والو ټکول نه دا غلطی خبره ته موږ په باندو کې په کله کې عموما اندقه دي سړي سره کوته کې او د خزم لای معمولی خبره درزول دي نه نه خو تربیت کوله کې دا یو څو مثال درته خې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی په اخر زمانہ کې حضرت علی رضی الله عنه لور د ام کلثوم هغه ته وی علی صاحب ته استاد لور د دامات په نکاح زما عمر زیات ته دی وخت کې مې د واده ضرورت نشتا خو زما یو ارمان دی چې کدا جینې زما په نکاح کې را استاد لور دا خو د بیبي فاطمه لور ده نو کوم له خدای لاندې اولاد راک بچی راکړل نو هغه به زمام زوی وی او د نبی علیہ السلام بم نوسی وی دا می شوق ته چې لاندې زمو د حضور پاک نسب یو شي نو عربو کې اوسم دا رواج نشته مخکې دانو او په شریعت کې دا پابندی نشته کله جینې عمر زیات او د الک کمی یا د الک زیات او د جینې کمی او دواړه سره خوشاله ګوره د زور نه امور پلاریم خوشاله هیڅ پابندی نشته البته چې الک د ډېر عمر دی جینې د الک د امور پلاری په زور ور کوي نه من دي په شریعت کې یا مثلا جینې د ډېر عمر دا الک د الک دی او د مور پلار الک مجبوري چې دا به خامخا کې د عمر رسیدا هغه بابا نه کوم زما د مور په ځای ده نو نشي مجبورول خو که چرته الک او جینې هم خوشاله یو مور پلار هم خوشاله هیڅ بدیت نشته بهر کې چې وته وی دارا په نکاح کا شوق می داس دي علي صاحب وته سوي امیر المؤمنین خو خبرې نشي خدا سے کار دې در لګم نو ته وګوره نو کله خو شو درته په نکاح کوم اکه خو خانه شو نه در نکاح کوم او په شریعت کې دام جایز دي چې څوک یو جنې په نکاح غشتل غواړي نو هغه مخ تکتی شي خدا شهوت په بنیاد باندې ګوري حدیث ته پکې د نبی علیہ السلام چې کوم خد په نکاح غواړي نو هغه تکتی شي وګوره
ولې څه پته لګي خو خدای نشي مو پلارې درته وکي نو سبا به د جینې جوندم غر کې استاد هم غر کې او چې وویل خو خدای شوا نو بس جون به بیا خطې لري جینې خو الک لیدي شي پلا رضی الک ویني هغه ته کتل شي الک جینې ته نشي کته ځکه پړونه کې بند ده نو ځکه دل د اختیار ور بهر کیف چې دا جینې ورولېګل وي صادر به ورکم نو ته ته خوخه شوې صادر مې خوخ دی او کله خوخه نه شو نو صادر مې نه دی خوخ وی ښا صادر یې ورکو علي صاحب ورشه امیر المؤمنین له صادر یو څه چې بابا مې راکړې ستا خوخ دی کنه دی خوخ دا چې یال صادر یوړو ولا امیر المؤمنین ته وی پیدا صادر مې بابا راکړې دا وګوره خوخ دی کنه نه دی خوخ عمر صاحب کې ډېر زیاته حیا و هغه وته کته نشو ناغه دې خپو ته کته مخته نشو کته خپو ته وګورم ساندازه بر دینه معلومه کوم اجنه په پېښوا امیر المؤمنین صادر دې پځې پر خود مخپو ته نه ګوري قسم دې کته امیر المؤمنین نو چې داسترګي مې درنهسته وي حیا ده پکې چې د بیبي فاطمه لور ده الله اکبر د حضور پاک نو سیدا بیبي فاطمه کې دومره حیا وا چې اوزل وته حضور پاک او فرمایل بی فاطمه وی میاش قتل ده تعالی وړو میاش ته وګوره دی وتاو نه قتل بیا دې بچي میاش قتل ده کړ بیا وتاو نه قتل بچي تا ته فاطمه میاش قتل ده وګوره ورته وی بابا زه خود دوی مې درې مې شپې میاش ته نه ګورم ولی بچي وی دی وخت کې سړی وته ګوري نو زمو د سړو نظر په دا میاش یو ځای کېږي او شریعت کې دا منه نه دي یو دیوال ته سړی ګوري او قدم ګوري اس منه نه دي یا حضور پاک وته وی وګوره نو هغه کې څه ممانعت دي کمنه بیا وته ولې وی چې ګوره لیکن دا هغه خپل حیا و دا زنانه باندې چې کله مړ شي او مقبره ته خلک وړي د پاسه ډوله پرته دا د بیبي فاطمه ایجاد دی هغه وصیت کړو چې دا کله مړ شم د شپې به مې خخوي دروازه نه او دیم زما په دې لاش باندې بلرګي کې له پاغي به صادر واچوي چې زما لاش د مرګ نه پس پلا رضی چې زما په کفلم نه چاسترګیونه لګي دومره حیا نن سبا خود من خذ لونه ټول به حیا دي بچي به حیا خذ به حیا جنال تباہ و برباد دي یریګم قسم دې اسنا یورپی معاشرات دلته جوړل شي یورپی ماحول دلته مونږ ته جوړ نشي د دې نت او د دې موبایل په ذریعہ ګورنندل تکم د الکانو د جنکو دوستانه شروع شوه دا شیطان دلته جوړ نشي او کافر سره کوي مسلمان سره دا گزاره بیا ګوره خدای نه کوي ولید تاسو دا سونامي د انډونیشیا وغیرہ یو چلق سره تباکل کنا دا زلزلې مونږ لیدل په خپل علاقه کې او دا سیلابونه مونږ لیدل او خدای خبر چې نور بس عذابونه د خدای قهرونه راضی با الله دې مساعدتي اره ګناه کې بر سره خدای گزارو کې په فحاشه کې در سره نه کوي بهر کیف اورته چې وی دماغ ټوټه نه ګوره او تو خاندل وی دا بابا ته رواج صادر می خوخ چې کور تراله وی بابا وی دا څنګه امیر المؤمنین دی هغه خود صادر پریخو او دماغ پوته نه قتل او ما ورته غوسه وکړه چې امیر المؤمنین نوې د استرګي مې در نهسته وي علي صاحب ته بچي خیر دار خاوند دی دا خاوند دی دته دی ورکوم ما سم چپ شو خبر خلاص شو دا جنې ورته وعده کړه اتفاق دا چې په دغه زمانہ کې به خلکو په خود ظلمونه کوي او باندې سي خلک او عرب لک سخت می خزه به والي ډېر زیاته زنانه براته د حضرت عمر بیبي ته به شکایت کا اکثر به لاسونه ورته خلکو ورکنه دی وجود ته څنګه شین کړي دی راته وهله عمر سے په منبر اعلان وکړ اړر سرکاري جاری شو چې خزه بنوي د خزو وهل په بعضي وختونو کې جایز دي لیکن رونو اغم خپل مرتبه لګوري په درې مسلورم نمبر کې وهل جایز دي هغه کوم شرطونه دي درته به وره ابم درته وي وی بالکل بخد نه وه ظلم بده کوي خزو سره قسم دې حضور پاک مونږ ته فرمایي وی دا خد تاسو سره قیدیان دي انهن عوان دا تاسو سره قیدیان دي کته ورته پلار کړه زه خو زی بکته نه پرې دي نشي کته ورته چې فلان کې رشتہ دار کړه زه زی بکته نه پرې دي نشي کور کې دن نه ناشته دا نو دې سره به خصولو کوي
مرض وفات کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات کیږي. اخیری تقریر چې نبی علیہ السلام کړی دی، اخیری بالکل اخیری بار تروته او داسې حالت کې چې سر مبارک تړلی او سر یې خوږېده. یو صحابي ورته راغی، نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله صحابه جاړي، انصار بالخصوص ډېر زیات جاړي، ځکه څو ورځو نه ستا ملاقات هغوی نه دی کړی. نو نبی علیہ السلام یې موچت کې ما بوزه جومات ته. نو داسې حالت کې بوته چې یو لاس په یو صحابي ورواچو، بل لاس په بل صحابي باندې ورواچو، او دا خپله ګورې نه شوه، نو ورپسې راښکې شوه. صحابي بخاري شریف کې حدیث دی چې د نبی علیہ السلام د دې مټې ګوتې نه یو کرخه په لاره جوړه شوه. جمعات ته بوتن په منبر یې کېنو. دا اخیری د پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریر دی، دینه پس جمعات ته راوتم نه دی. نو دې کې یو څو خبرې کړې دي. یو پکې دا دی چې النساء وما ملکت ایمانکم، ګورې د ښځو خیال ساتئ، ښځو سره ښه سلوک کوئ، وهې ما ټکوې ما ظلم ور سره مه کوئ، مور پلار کور نه مه بندوئ. او دویم ما ملکت ایمانکم، وینځه، غلام، نوکر، امسایا، دا افسر ما تحت کم دی، دا ما ملکت ایمانکم. ستا د قلم لاندې کم خلک دی، یو ډایرکټر دی هغه سره لاندې چې کوم عمله ده، هغه ایسیار ولې چې کوم لیکي دا هغه د لاس قلم لاندې دی. چې کوم خلک ستا د قلم لاندې دي، نوکر دی که امسایه دی که مزدور دی او که لاندې بابو دی، د دې به ګوره ډېر زیات خیال ساتي. دا به دې سره به ظلم به نه کوي. نو اخیری بیان کې حضور پاک د ښځو ذکر کوي. عمر صاحب اعلان وکړ چې ښځو سره ظلم به نه کوي، وهل به بندي. نو چې دا دی وي خو ښځې مستېږي سر خوړلی که نه، ښځې مستېږي که نه، لږ ګزار وهې به نه، خو لږ دباو کې روب کې خو به ساتې که نه، روب نه دې ووتل ځان نه دې کار وکړه، لږ روب کې به ساتې ښځه. نو بس ښځې مستې شوې، بیا به خاوندانو له جوابونه ورکړو. یو بانډیسي له ښځې جواب ورکړو، اواز یې پرې ایسته. بانډیسي په منډه راغی چې عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ باندې دیوال بند کړي دي، راشه زمونږ د ښځو حال وګوره. خو چې یو خبره کوو لس جواب راکوي. بانډیسي چې راغی دا داسې وخت و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره همدغې ام کلثوم شور جوړ کړی دی او جواب ورکوي، اواز یې پرې اوچت کړی دی. بانډیسي دروازه وواله، خو اواز یې واورېده د دننه نه چې دا خو عمر صاحب باندې دی بی بی اواز را پورته کړی، جوابونه ورکوي. چې عمر صاحب وله راووته، بانډیسي ورته وایي، بانډیسي ته وایي څنګه راغلی؟ وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. څنګه حل شوه؟ و دې نه وی حل شوه. وی ما د ښځې شکایت راوړو چې ښځه ماله جواب راکوي، وایي ستال مې په کور کې دننه ولیده چې ته ګزاره کې مونږ خو به سر کې کوو. او ته څه وایي؟ وی ګوره دا ښځه تاله یو څو ډیوټۍ کوي، یو ډیوټي دله دا کوي چې د کور څوکیداري دی کوي. که ته بار یو ښځه یوم په کور کې دننه یوازې دا غل نه راځي، دا یو ډیوټي شو. دویمه ډیوټي څه کوي؟ پخلی دله کوي، ستا هم کوي، ستا د میلمه هم کوي. درېیمه ډیوټي سره جامې دله وینځي، ستا مینځي او ستا د مزدور او چاکر هم وینځي، څادر هم درله وینځي. او څلورمه څه ده؟ کور دله صفا کوي، چپړاسي خدمت ته لګي، کلاس 4. او پنځم نظر دی پې د ګناه نه بچ دی. نو چې کومه ښځه تاله دا پنځه ډیوټۍ کوي، که دی دله نه کولې او ځان له د جامې دوبي راوړلې، ډوډۍ دې ځان له هوټل نه راوړلې او څوکیدار دې هم نیولې او کور کې دننه د سفید هم سړی څومره پیسې به دنه تلې. نو چې دا پنځه ډیوټۍ دله څوک کوي او ګزاره ورسره نه کوي، نو څه به کوي؟ ګزاره به کوي او چې څومره ورسره پخو اخلاقو ګزاره کوي، هغه مره به خدای دله قدر درکړي. یو لوی بزرګ دی، لوی د زمانه ولی الله د زمانه بزرګ تیر شوی دی، لوی بزرګ دی. ښځه ډېره زیاته بد اخلاقه وه، دومره بد اخلاقه ښځه وه چې د حد نه وتې. نو یو ځل یو مرید یې راغی، چې مرید یې راغی دروازې والا، نو ښځې دننه آواز ورکړه څوک یې؟ پیر صاحب ګورم. پیر صاحب څه شو؟ بس ښځې ورپسې آواز څه پیر پیر کې؟ پیر څه شی؟ د ما خاوند د ما نه بدرخه کړی دی، کله یو خواست غلی وي او کله بل خوا، نه د ما خیال ساتي نه د کور د بچو خیال ساتي، او پیر او پیر او پیر او پیر پیر مې نشته. او که بیا راغلی ښه بني. مرید خوار د خراسان هغه علاقې نه راغلی، خدای دا څه په بلا وړی ده،
دې سره دا زما دا پیر صاحب جون سنگ تیری چې لال چاین تپوس وکړي پیر صاحب وتلی دی هغه ځنګل ته چې هلته لال وکته نو پیر صاحب په زمري د پاسه سور جمدې زمري او په لاس کې دا امسا په ځای د چوکۍ په ځای جمدې مار دی دا زمري پې وایي دا مرید ورته حق حیران دقسې وتلی پیر صاحب ورته لکه ولې حیران شوې وی صاحب زمري او مار دې قابو کړي دی او ښځه نشي قابو کولی ما خو یو پوټي ورسره 2 منټه خبرې وکړو اوس مې م زړه درځېږي سا مې ځي راځي را په زغلی کړم اوس تا وزره د کال 12 میاشتې ژوند دی خدای د سره خیر که دې بلا سره ژوند څنګه تېری دا د ژوند تېرولو ښځه ده دا نشي قابو کولی او ورته څه وایي او وایي دا د دې ښځې بد اخلاقي ده او زما پې صبر دی چې خدای دا مرتبه را کړې ده دا مرتبه په دقتې ما ته میلاو ده که دا ښځه زه پرېږدم او زه ورته طلاق ورکړم ما ته پته ده چې دا بل څوک نشي ساتلی د هغې داسې خوی دی هېڅوک ما سمه نه کړه نو ما هره خواري په دې وکړه خو دا ما سمه نه کړه نو که زه پرېږدم دا به څه کوي یا به ګناه کوي یا به سوالونه کوي په فوټپاتونو به ګرځي بس ما ته خدای پېښه کړې ده ګزاره ورسره کوم صبر کومه نو دا مرتبه که ما ته خدای را کړې ده دا د دې په بدو اخلاقو په صبر او حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي وی ښځې دې پختۍ نه پیدا دي او په پختۍ کې چې دا کومه بره پختۍ ده دا کږه ګس طرف ته دې نه پیدا دي نو پختۍ نه چې فایده لې کږه به یې فایده بالي او که ته وایې چې نه دا پختۍ نه غوم نو چې نیغې ماتېږي به نو ښځه نه چې فایده اخلي نو خامخا به پکې نقصان وي کله به مالګه زیات وي کله به کم وي کله به سري ډېره ګرمه کړي جامه به کمیس پرې سوځېدلي کله بل او دا کمیس سوځي نه دی د قصدن سوځولي داسې نخرې کوي چې دا کمیس وسوځي چې د تا خفه کړي نو شی ګرم کړي نو وي بس دا وسوځېد او دا زما خدا خپل سوچ دی چې دا چینی غوړیم په کور کې خلاصېږي نو دا اسې نه خلاصېږي دا تاسو تنګې کړي نو هغې د لبس ډیران میران ته یا لختي کې غورځوي بس خلاص شو دا خو ګوره حضور پاک فرمایي هن ناقصات عقل و دین په دې ښځې نه خفه کېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې دین هم ناقص دی او عقل هم کوتا دی نسبتا د یوې ښځې ګوی د 2 ښځو ګوی د سړي برابر د حضور پاک تپوس ته کوي ښځې ته په خپله تپوس کوي صاحب زمونږ د دین نقصان څه دی او د عقل هم څه دی وی دین نقصان خو دا دی چې تاسو منځونه څونه په میاشت کې کم دي چې کله بیماري راشي منځ نه کوئ روژې نه نیسئ دا د دین نقصان او د عقل نقصان څه دی وی د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر ده دا من حیث العموم یادوم من حیث العموم داسې ده بعضې سړي ناقص العقل دي او ناقص الدین دی بعضې سړي بیمارانی منځونه هم نه کوي بعضې سړی دی ناقص العقل دی بیمار دی کمزور دی بعضې ښځې کامل العقل دی د ښځو کې هم داسې ښځې تېرې شوي چې د هغې نه کامل عقل د بل چا نشته او بعضې ښځې هم کامل الدین دي دغه بیماریانو راځي نه یو شان منځونه کوي نو دا من حیث العموم خبره ده به هر کیفو خبره مې دې پورې کوله چې هغه ورته نو حضور پاک وي ته به د ښځې نه فایده اخلې خو سره د کوږوالي خامخا به ترې نقصانونه کېږي او که ته وایې چې نه ځینې غوم بکثرتها طلاقها بیا ورسره ژوند نشي تېرول طلاق به ورله ورکوې دا بزرګ وایي چې ما ته دا مرتبه په دقه میلاو ده چې د دې ښځې په دې بد اخلاقۍ زما صبر ده نو یو ځل دې کور ته راغی دې کور ته راغی دا ښځه خو یې بد اخلاقه وه اوس دې ته هسې ځان ته پیر وی پیر دی چې دا اوس ما یو کس ولید په دې هوا داسې روان دې ته پیر وی ته په ځمکه لګې او تندې توخې او خپې توخې او ځان ته زبرګ وی زمونږ د خلکو هم دا یو سوچ زبرګي په دې نه لګورې چې چا څوک په دیوال کې نه تو دیوال یې وزغلو داسې خبرې دي زبرګي په دې ده چې یو سړی د الله تقرب حاصل کړي یو سړی نیکي وکړي نیک عمل وکړي بس دې نه غټ زبرګ بل په زمانه کې بل نشته قرآن شریف کې الله وایي زه نه وایم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا يحزنون د خدای دوستان داسې دي چې نه به په آخرت کې په دوی یېروي او که دې مړ شو دنیا کې دې څه پاتې شو غمجن به هم نه دا اولیاء څوک دي الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء الله دا نه چې په ټوپۍ ځان ته لیکلي یا په د دیوالې لیکلي یا په دروازه یا په خانقاه چې زه ولی الله نه الله وی الذین آمنوا اولیاء هغه دي چې لاول په عقیده برابر وکانوا یتقون تقوی کوي چې ایمان او تقوا پکې راغله دا خدای ولی دي او که ایمان او تقوا پکې نه نو کډیر لوی پلار زبرګ تیر شوی دی او دا وګره د نامن او ګره شیخ الاسلام دی
او ویختې شاته دغه ته رسېدلې دي د ملا دي نیمې ته او پټکې 15 شپېته ګزم والے دی او چې تقوا پکې نشته ایمان کې فرق دی د خدای ولی نه دی د خدای ولی دا چې ایمان به می تقوا خو خیر د خدای خدا نو دا ولی دغه د خدای چې دا ما په ولیدو په هوا روانو ته پزمکه توخېږي او ځان ته زبرګوي سړی وته وی دا خاون وی دغه منی چې دا کم پاولې د دې برګي منی وی اول نه منم وی زما دې قسم په خدای چې دا زوم اوس به منی کمه نه منی وی دا ته وی دا خپل زکه کاږي وږي وی نقطه خو برابر قسم دې کې منی سو زما یو دوست ډاکټر دی په خبر کې یو ځل مو د ټلیفونو کو زما سره ورتلم مې ډاکټر صاحب زه درځم ما ته وی کم ځای را روانه مې لار کې وی ته زما کلینیک کې نه کور والا مې نه جوړ دی او دې ډاکټر نه بول ا کور والے ما نه کله مسلو تپوس کوي اما ته خان له لګره موبایل مې کولو کړی د احتیاط سره خبرې کاو نو ما ته ویل دا ډېر بیمار دی چې ډاکټر نه بوزي اپ خپل سپیشلیست دی ګوري هغه انګلند والا ام ار سی پی وته وی کسه شری هغه سپیشلیست دی نو ما ته دا ډېر بیمار چې بل ډاکټر نه بوزي ویل نه ټوخیږي وای نو مې ټوخی ده پاره وی مولانا صاحب دا را سره خوا کې ناس تر وی قسم دې کزه وته کمپیوټر هم ښکار وی ما ته نه پیږي بل لمه بوزي نا حقیقت نا شکری خو په قوم کې شته کنه حضور پاک فرمای نبی علیہ السلام وی ما خذ په دوزخ کې په زیات تعداد کې ولید بخاری شریف کې حدیث دی نو صحابه تاسو کې وله وی بکفرهن لا ناشکر دي وی یکفرن الله د خدای ناشکر دي بینه یکفرن العشیر ودا د خاون ناشکر دي نبی حضور پاک په خپل فرمایي وی لو احسنت الى احداهن الدهر وی کټول عمر خځه سره خېګړاو کې ګوره دهر ټول عمر خو چا جون نشتا زمانہ ټول زمانہ خو چا جون نشتا مطلب ډیر زیاته خېګړاو کې جامې راوړي ډوډۍ راوړي او د دنیا نعمتونه راوړي ارث ثم رأت منك شيئا دون پټي غلطي در کې صحیح کړه چاته دا بسوي ما رأيت منك خيرا قط اسړی تا نه ما په جون کې چتا خیر نه دی لیدل دا نبی علیہ السلام فرمایي دا ګور معاشره باندې حضور پاک لیدل ارسه قتل نو خبره مې دې پوره کوله زمارونو چې کب بیا بد اخلاقی کوي دین به وته خیر بل دین ورته خایا گزاره به سره کوي والته کول باندې نه کوي او والته کول من درته په شریعت کې زنانا وهل د ډول په ځای وهل په شریعت کې من دي د ډول ځای مخ دی مخ په خزانه وي بالکل من دي حیوانم په مخ وال من دي په شریعت کې حدیث په کې اجتنب بالوجه تو وهل کې مخ بنه وګوري سپي او خرم په مخ نشي والی په شریعت اکثر زمون سړي چې تاسو دا مخ ولو نمبر 1 دا ډول ځای بل سړي تاسو تخکار دي غوږ باندې بنوي دی کې والي چې دا ډول ځای سر باندې د خځې وال من دي سر کې د عقلې پچي دا ګومنس کوي چې سپین وختي توري دولي ساتي پسینه او په مړې وال من دي دا کدي کې عامل چې غلبن پکې چي په دې لاسونو په دې ګوتو وهل من دي په دې لیچو دې کې بنگړي چې د دولي ساتي ولا يدين زينتهن الا بالبعودتهن دا ډول زین دي په دې بوال نه کې لاندې په دې خپو کې پازي بچي دا ډول په دې باندې نو ماته یو طالب چټرولې په کم ځای وو دغه چې مخ او سر او سینه او ست او دا ټول منځ مې په دې املا ورکاو خو پټې نه غونډه دا ولی فقهاو لیکلي دي شامي کې شتا چې ضربن غیر مبرر وهل بکه خو سخت نه معمولی وهل په لومبه مرتبه کې نه درې مسلوره مرتبه کې او بیا والم په داسې طریقه چې معمولی غوندي جات او په والو سمېدلم نشتا پس به سمې د حضور پاک مبارک په اخلاقیاتو کې شمائل ترمذی کې راځي یو صحابي وای نبی علیہ السلام متعلق چې ما ضرب امرأة ولا خادما قط چې حضور پاک په خپل جن کې نه چې طبيبي والد او نه خادم والد چې د تاریخ کې څوک نشي د خوشتبه د وجه نه تاسو چلولې دي خوشتبه د وجه لیکن تعذيب یا تعذيب غیر پاره حضور پاک په جن کې نه بیبي لا نه خادم د غلام ریله ډب نه ورکړي او د ټول مخلوق د خزو د سړو اخلاق یو ځای کا قسم دې کړي یو ام المؤمنین اخلاق او د خپې ګرتم رسیږي دا پسر اخلاق سم شي او هغه زمانه په جاهلیت نه راغلي دي رڼا ته دغه خلکو بس کول دغه خلکو ډول جام دی خاله
دا کې به کوله خپل حقيقي میندو سره نکاحګانې کړې دغه خلکو به مردار خوړې سرمنې به خوړلې بربند به ثواب به بربند کو او دغه خزو به په قرون جنډې راغولې زنا ده پاره دغه به مختلف نه خوي لیکن دا خزې په سمې شوي دا غټي برقې په سر په سر کړلې او دا حیا پکې رسره وجه نه رااله دا د شریعت او د دین د وجه خزو ته مجنکو ته ماشومان ته دین او خای شریعت وته خای پرده وته خای حیا وته خای قرآن ورته ځکه نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کتاب دی بهشت زیور او پښتو کې ترجمه شوی جنتی کاله ورته کېده نو مولانا څورته ویل کېږي دا تعلیم الاسلام څه شری دا مولانا صاحب دا مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام واړه واړه مسائل دی پکې پټې نه دي خپل بچو ته خای منستوای جواب یې کړی زمون خود رب څوک دی جواب یې کړی دی خاتم النبیین څوک دی جواب یې کړی څومره پیغمبران دي جواب یې کړی دیني مسائل تعلیم الاسلام ګور دومره پیسې د دنیا په کتابونو ورکه بچو ته دا مو خایا کنه رساله او ډایجست او داسې دونه ورته یک دی نو لږ ورته داسې دونه مو خایا نو زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې د خپل بچیو پټې لغوندې راه راست راول کالکان دي کې جنکې دې د لږ دینو خایا د دنیا سره سره لګونه تربیت ول دینیو کې لګونه جمعات ته لګي سبق ته پارم ادا جنکه کور کې کوڅوک درسونه کې زداناو ال ته لګي او لګونه ماسختن ما خام داسې د صحابيات واقعي وته بیانوي د حیا او د پردي واقعات ورته بیانوي د دې قصونو د دې سیستمونو نه یو بدن الله خوشالي د کور ماحول به مزیداری جنگ جګړې باندې جوړيږي نو دې سره به ان شاء الله زمونږه حسن معاشرت لکه ما د تنن بیان په حسن معاشرت شروع کړو زموږ معاشرت کې او زمون په کور کې به خشته خپل جون بتيري نه به تخپه او خزه نه به شکایت کې نه به خزه د خاون نه شکایت کې نه بچي د مور پلان او نه مور پلان د بچی نه او نه سر خواخي دین ګور خپل جون بتيري د دې سباز مسائل پاتې شو د پردې و غیره متعلق ان شاء الله اب آئنده جمعه کې درته دعا وکړه الله زمون په حال رحم وکړي الله مو د فتنو او د مصیبتونو آفتونو په امن او امان کې وساتي زمون د رور د ارشاد صاحب ارشاد علی دی والده صاحب وفات شوی و دعا وته کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي ډېر ښه بنیاده مو ډېر نیکه زنانه و الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې قبر روخانه کړي الله دې په قبر انوار نازل کړي او الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو بچو له خدای صبر ورکړي نور څومره مریضان دي بیماران دي زمونږ نه نسولارو ډېر ورځې نه پس منزل راغی او جمعه تراغه د تقریبا غریب هسپتال کې ډېر ورځې تیر کړې الله تعالی دې ول شفا ورکړي یو بل دوست زموږ د پیښور حبیب جان نو مې دغه ټلیفون کړو څو کورنی مشکلات دي الله دې ولا په خیر بدل کړي څوک چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې قبول کړي الله موږ د فتنو آفتونو بلیاتو پامن کې وساتي زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي زموږ جون د شریعت مطابق کې زموږ جون د اسلام مطابق کې او زموږ د زنانو او د نارینو د اتفاق جون نصیب کې اچھا په کورونو کې اختلافات دي الله غ اختلافات او په خوشاله بدل کې رب ذوالجلال ته زموږ ناراضي شي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد ګردو الله دې شفا ورکړي او پلار عمره ته تللی دي الله دې په خیر راولي الله دې ټول اعمال قبول کړي دام بیمار دي الله دې ولا شفا ورکړي او دام څه ضرورت دي الله دې ضرورت پوره کړي فرض من سبا پاتې شي فرض من سکه نو هغه سره بعد تر د ماسپخینه پورې د نور خاتونه پس ماسپخینه پورې چې ته سبا منځ قضا کې سنت پور سره کې ډک رکعات تشوشي یا تش رکعات ډک شي نو په دې باندې کچې ته ډک رکعات تش وکړو نو سجده سهو به ولکه او که تش دې ډک وکړو په دې سجده سهو نه لازميږي یو سړی شک وکړو چې د معلوم به رکعات او که دویم رکعات ته او دا کس معمول په اندازه د جلسې استراحت باندې بیا پاسې دو نو یا سجده سهو پر راضي او کنه راضي که معمولی غوندې لګوندې کېناستو نو په دې سجده سهو نه راضي او کدا سه لګ زیات کېناستو بعض علماء وی عبده ورسوله پوره وراجح دا چې اللهم صل علی محمد فدمر اندازه کېناستو به سجده سهو کوي شیطان لکه وسوسه چې وظیفه صدا سحر وخت کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کرته وایا شیطان د وسوسو نه با خلاصي ګیره خریول دا هم مخکې چې ګناه کبیره ده دا بعضی مدرسې طالبان دي
دعا غواړي الله دې په امتحاناتو کې کامیاب کړي. سهار جمع ولاړی سنت کول جایز دي کنه چې ته داسې وخت کې راورسې ځان ته وګوره چې دویم رکعت لاندې کولی شي سنت وکړه او که دویم رکعت نشي لاندې کولی بیا سنت پرېږده. خو دا سنت به داسې ځای کې کوې چې د امام قرات نه ورې ګورې. داسې نه چې دلته جمع ولاړو دقلته ته سنت کې لکه جمع دلته را نو بار سنت وکړه یا په چت سنت وکړه جمع بار ده نو بل ځای وکړه. که داسې ځای کې تا سنت کول چې د امام قرات اورې او ستا هغه مانځه کې سنتو کې تشویش راځي هغه حضور نه برابرېږي نو بیا پرېږده. پلار مور بیمار دی الله دې ولا روغ صحتونه ورکړي. صادر استعمال हमेशा د پاره سنت دی. کمیز شلوار پہننے کے باوجود گرمی ہو کیوں نہ کمیز زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.